سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو تاسو ته پته ده چې داسې یو مذهب هم شته دی چې هغې کې رور او خور واده کول جایز دي. د پاکستان کم مشهور خلک د دې مذهب سره تعلق ساتي. نننۍ ویډیو کې مونږ تاسو ته د دې سوالونو جوابونه درکو. خو د دې ویډیو شروع کولو نه پهله که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وکړئ چې زموږ نوې راتلونکې ویډیو اول تاسو ته راورسي. دوستانو د عبادت او د مذهب په لحاظ په دې وخت سره په دوو حصو کې تقسیم کولی شو. نمبر 1 هغه کسان چې په یو مذهب یقین نه ساتي او دویم هغه کسان چې کم نه کم مذهب سره تعلق ساتي. څنګه چې مسلمانان او هندوان څوک چې مذهب نه مني نو هغه الله هم نه مني، هغوی ته ملحد ووایي. په دې وخت کې د ملحدینو ډیر زیات تعداد دی چې زیاتره په روس، چاینا او په یورپ کې دي، ځکه چې دی د مذهب د قوانینو پابند نه وي. همدغه رنګې د دی کورنۍ زندگی هم د مذهب د قانون تابع نه وي، خاص کر دی په جنسي تعلق کې چې هیڅ قسمه پابندي نه وي، ځکه چې دی په نظر کې چې انسان چا سره جنسي تعلق غواړي نو کولی شي. دی هیڅ پیمانتیا هم نه وي. دوستانو راځئ چې د فارسي مذهب په تاریخ باندې نظر واچو. فارسیان ځان ته د زرتشت پیروکار وایي او دته نبی هم وایي. معلومه نه ده چې دی بعد کې گمراه شول او که پیله نه په غلطه وو، خو ویلې شوي دي چې کله عربو ایران فتح کړو نو دې کې څه مسلمانان شول او چا جزیه واغسته او چا پکې ملک پرېښودو او هندوستان ته لاړل. او دی دعوه کوي چې د دی مذهبي کم مشر دی هغه سره د اوس ته هغه زړه نقصه شته دی چې د دی پیغمبر زرتشت یا په زرتشت نازله شوې وه. فارسیان خپل مړي سوځولو یا ښخولو په دی خپل مړي یو کلو کور کې ایږدي چې مارغان یې وخوري او دې خاص کور ته دخمه وایي یا ورته د خاموشۍ کور وایي. دخمه په داسې ځای کې جوړی چې هلته د فارسیانو عبادت کولو والا موجود وي او چرته چې دا دخمه نه وي هلته د دی قبرستان وي چې پکې مړي د مجبورۍ د وجې خخی. دوستانو د دنیا په هر یو مذهب کې دا خبره ډیره غلطه وي چې انسان خپله نږدې رشته دار سره جنسي تعلق جوړ کړي یا هغې سره واده وکړي. په اسلام کې خو ډیر سخت منع شوي دي. په اسلام کې داسې سوچ کول هم ناممکنه خبره ده. خو تاسو ته پته ده چې په دنیا کې داسې یو مذهب هم شته دی چې رور او خور نکاح هم کولی شي او چې دا فارسي مذهب دی چې مونږ د دې باره کې تاسو ته وویل. د دې مذهب خلک اوس هم دا کارونه کوي. د فارسیانو مورنۍ علاقه ایران ده چې هلته د هغوی ډېرو وخته پورې حکومت و. دوی ته فرین یا آتش پرست هم ویلی شي. او کله چې د مسلمانانو ملکونه فتح کول زیات شول او مسلمانان ایران ته راورسېدل نو دی ډېر خلک مسلمانان شول. خو د دې نه مخکې دی د مسلمانانو خلاف ډېر جنګونه کړي وو او ډېر وخت یې مقابله کړې وه، خو آخر مسلمانانو ته پاتې راغلل. د هغې نه بعد دی بر صغیر ته هجرت وکړو او زیاتره خلک یې په هندوستان ښار ممبئی کې پاتې کېږي. د هندوستان پیلنی فیلډ مارشل منیک شاه تعلق هم د دی مذهب نه و. د دې نه علاوه د ممبئی مشهور تاجر JRD ټاټا هم د فارسي مذهب سره تعلق و. په دې مذهب کې هم ډېرې فرقې دي چې د هر چا خپل رسم او رواج دی. دې کې زیاتره خلک خپل مړي ښخوي او څه پکې داسې هم دي چې خپل مړي یو خاص ځای کې ایږدي او دې ځای ته د خاموشۍ کور وایي. د دې مذهبي ژبه اویسټن ده. د دې نه علاوه د دې ډیر تعداد اردو، انګلیش او گجراتی وایي. د دې یو فرقه کې د خور او د رور رشته جایز وي بلکې دې ته ډیر په ښه نظر ګوري. د پاکستان مشهور کالم نگار اور کوشر تعلق هم د دې مذهب نه وو. دوستانو د فارسی مذهب باره کې د تنور هم وایو. د فارسیانو مذهبي فرضونو کې د جسم صفائی او د کلو فضا شامل ده. د پاکیزګۍ د علامت د پاره دی خپل کور کې اور هر وخت بلی کاغه یو دیوه ولی نوی. د هندو او د یهودیانو غونتی فارسی مذهب هم غیر تبلیغی دی. دی خو نخپل مذهب کې څوک داخلی
او نه چرته د بل مذهب والا سره واده کوي. هم د دې د وجې نور طاقتوره مذهبونه هندومت، اسلام او مسیحي د دې نه بچ دي. دوستانو راځئ چې مخکې تاسو ته دا ووایو چې فارسي مذهب په پاکستان او نورو ملکونو کې څونه تعداد دی. دا خلک په بمبئی او په کراچۍ کې اوسېږي او په دنیا کې فارسیانو تعداد په لکونو دی او دی چې په بل مذهب کې واده نه کوي د دې د وجې د دې تعداد ورو ورو کمیږي. بمبئی او کراچۍ کې د دې په خرچه ډېرې کتابخانې چلیږي. د هندوستان پهله د فولاد کارخانه جمشیدپور کې جوړه کړې وه او په هندوستان کې د سټیج ډرامې او فلمي جوړول دی شروع کړي وو. په یو اندازه باندې په دنیا کې 140,000 فارسیان پاتې دي چې پکې زیاتره په هندوستان کې آباد دي. د دې تعداد خو لږ دی خو د هندوستان په معیشت کې ډېر اهم کردار ادا کوي. د سند مشهور شاعر او د سکر دړو علاقو په تصویرانو کې ساتلو شوقي ایاز ګل BBC ته وویل چې فارسیان د سکر په مالي قریب حصہ کې پاتې شوي دي چې د دې یادګار او زاړه کورونه محفوظ کولو ته ضرورت دی. دوستانو د فارسیانو ټولو زیات تعداد په ایران کې دی او په دویم نمبر باندې د دې تعداد په هندوستان کې زیات دی. او اوس رپورټ راغلی دی چې د دې تعداد کې تیزی سره کمی شروع شوی دی. په پاکستان کې د ډیر په کم تعداد باندې موجود دی. د کراچۍ اډیشن مارکر په اندازې سره په پاکستان کې د فارسیانو ټول تعداد 2000 دی او هغه ویلي دي چې فارسیان د پاکستان په 3 غټو ښارونو کراچۍ، کویټه او لاهور کې اوسېږي. دوستانو که زمونږ نننۍ ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او همدغه رنګې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ډلۍ نشان هم ووهئ چې زمونږ ټولې او نوې ویډیوګانې اول تاسو ته راورسي. د راتلونکي ویډیو دپاره دلته نه اجازت غواړم. د الله په امان.